السلام علیکم سر هغه ټیم ما تاسو فون کول خو ما سره ګاونډیان ناستو نو ما هغې په مخکې خبره کول نه غوښتل نو ځکه ما فون اوچت نه کړو ستاسو سر دا زما لور ده کومه چې هلته ده 11 کالو ماشومه لور مې ده سر دا پټکې چې اچولې دی دا مولا دی دو اغشتې ده او دا بوډا نه دی دو بدی یې خرڅه کړې ده دی وایي چې لکه دو له مونږ 8 لکه روپۍ ورکړي دي او دا بل چې دا غټ مخې دی د اسلام آباد کې اوسېږي دا مین کار د دو دی بس چې دوره اوچت شي نو بس د مولا په تم تګ اسانه ده او د دغه تم زما لوره پورې تګ اسانه ده خو مسله چې زه اف آی ای باندې دوره اوچت کم او د ورته وایي چې دا خو دې په خپله بوتلې وه خو قسم دې ما سره زما لور تلې وه خو ما په خرڅولو په نیت باندې یا په دغه نیت باندې ما خپله لور نه ده بوتلې دا خو چې هلته لاړو نو دوی بیا ظلم انتها شروع کړه بیا یې مونږ نه راپرېښودو بس زه خو بیا 11 ورځې پس راپرېښودم خو زما لور یې هلته بانډه کړې ده ما لور په 8 لکه روپۍ خرڅه کا په 6 لکه زما سودا وکا په 8 لکه زما ته لور سودا وکا بیا زما ته لور نکاح زما په مخ کې وکا زما ته لور نکاح ون ما ته ډېر وی چې پولیس ته به اطلاع وکړو چې دلته نتلو ما ورته وی پولیس ته اطلاع نه کړ خو تا باندې ټول پښتانه قرباني ته تیار دي په شمول زما هر سړی د هر قرباني نه تیر دی کته سلک ځان دونه تیار کو چې د پښتنو طرف نه یو 15 شپږ عاجزانه سوالونو تم ځان تیار کو زه ته تک دمه اولنی تاسو باندې تاسو د خاوند ویډیو ګورم 30 को मैं फोन आया कि वो आप कच्चे के मैं कराची का रिहायशी हूँ सईद खान मेरा नाम है पूरम सईद मेरी बच्ची का नाम है 11 साल उसकी उम्र है वो 28 मार्च को पेशावर से अगवा हुई थी जो यहाँ से मेरे बच्चे फैमिली मेहमान बनकर वहाँ गए थे वहाँ تاسو خاوند وایي چې په اتیشتم باندې زما لورو چته شو د پیښور نه او زما لورو خزه چې ده د پیښور ته ملمانه تلیو اوسېږي په کراچۍ کې خو پیښور ته ملمانه تلیو په اتیشتم باندې چته شو اولنی سوال خورجان دا دی چې کوم سړی تاسو ته کال کړو د رینسم د پیسو د يرغمال د تاوان لپاره د سره تاسو نمبر مطلب دې سړی تاسو ریکی کړی دا د سی ډي کړی دا یا پښتو کې موږ سارنه وایو ګرځیدل دې ته پسې چې ته چرته لور به چرتي او چتول به کم وخی ته به کم وخت کورنه او ستان نمبر وسره چې بیا د کالو کې چې دونه پیسې پکار دي مطلب پراپر سی ډي تاسو شوی دا اوس دې سړی چې سی ډي کول نو ته پته و چې ته کراچۍ کې اوسېږي ته خو پیښور ته یوازې ملمانه راغلی نو دې سړی د کراچۍ نه ولې جنې نو چتول کم چې شکارپور ته ډیر زیات نږدې دی بجای په دې چې پیښور نه وچته کی چې ته شکارپور نه ډیر زیات لري دی دا ولنې سوال دی دا سی ډي ولقه مقلو جاهلو چې ستا نمبر مو سره دی پتم د وته چې ته به کور کې نه دی ټیم داسم کراچۍ نه پیښور ته ملمانه روانه کراچۍ نه ولې نو چتوله شکارپور ته نږدې پیښور نه ولې چتوله دا ولنې سوال دویم سوال په اتیشتم باندې تاسو وی چې غیب شو او بیا د نهشتم په شپې باندې سبا چې کله شپه شو نو تاسو ته زنګ راغی چې 10 لک روپۍ راکا او لور ته پوزا صحیح ده دا یاد ساته نو تا په خپل ویډیو کې ویلي دي چې ما خپل خاوند ته کالو کو او خاوند ته مې وی چې خو نشته او تر راشه وغه کراچۍ نه راغی مطلب د نهشتم تاریخ لیا 10 لرو رسیدو هغه پورې تاسو سکاروي نه وکړي سرکاري دا تا کلیم کو دم دی ویلي دي چې ما خاوند دی چې پولیس پرېده بس پیسې الو او سکر ته زو خلکو له پیسې ورکو چې لور راخلاصو دم دی ویلي دي نو کدا خبره ستاره اختیا ده بیا په اتیشتم تاریخ باندې په کم تاریخ چې د لور اوچته شوی ده په هغه تاریخ باندې کراچۍ کې مومن آباد کې اف آی آر ستا خاوند څنګه کړی دی کته نهشتم خاوند راغی او تاسو کاروي نه د کړي پولیس نه نیت لې سیده لاړې پیسې مواغشته سکر ته په اتیشتم د غیبېدو پر ورځ باندې ستا خاوند په کراچۍ مومن آباد کې اف آی آر څنګه وکړو دا دویم سوال مې واخلم ښه اوس اتیشتم باندې کالو شو اف آی آر شو دا دریم سوال اتیشتم باندې اف آی آر شو او تا وی چې ما ته شپه 13 شو په سبا شپه باندې کال راغی مطلب په نهشتم باندې چې یو سړی ته کالو کو چې ستا لور ما سره د په نهشتم باندې دا غیر نه مخکې په اتیشتم باندې اف آی آر څنګه شوی دی په کراچۍ مومن آباد کې د تاوان زنګ خو په نهشتم راغی په اتیشتم باندې اف آی آر څنګه شو دا دریم سوال ولا بل خورجان تاسو کلیم کړی دی چې
همدغه د وخت خبره ډیره کنفیوزینګ ده چې 8:09 بجې کور ته رالم لور مې نه وه په سبا 8:09 بجې شپې باندې کال راغی چې ستا لور په سکر کې ده نو دا 11-12 غنټې شوې د پېښور نه سکر ته لاره 2 غنټې ده په سړک باندې 15 ځله دا مزل ما کړی دی 11 غنټې پس تا ته یو سړی زنګ وخی چې ستا لور په سکر کې د راشه ورپسې نو هغه سړی په 11 غنټو کې سکر ته بای روډ څنګه ورسېدو چې لاره د 2 غنټو ده چې ډېر نامتو ډرایوري په 19 کې به وي په 20 کې به وي خو د 11 غنټو لاره نه ده سکر پورې یا شکارپور پورې دا بل سوال ولا تاسو خاوند ته وی چې پولیس له نوزو پیسې الو زو ډایرک معاملې کو سکر کې نو خاوند د بیا په اتیشتم باندې اف آی آر څنګه کړی دی دا بل سوال ولا بیا تاسو وی چې غیله ما پیسې ورکړې زه لور له دغه نکړم 13 ورځې بندي کړم او به راته وی چې نور پیسې وروړه 15 لک نور خو تاسو وی چې نیکه وتړله مسله دا د خورجان چې اغوا برای تاوان چې وی هغه د پاره چې ته اغي تکالو کې فیملی ته چې پیسې راکو پچی یا پلار رور تر ماما هر څه دی بوزا د نکاح مطلب دا چې د جینې دی پرمننټلی تا ابد پورې ساتل غواړي خپل خزه ته جوړول غواړي نو کاغه اراده د نکاح و چې زه د جینې سره نکاح کوم په خبر نه به را تختولې و چاته به مغږ نو کړی نه به تا کال کړو چې راشه و پسې پیسې راکا خزان ود کولو د پاره بوتل کنه بس کچا کې به واده کړي و خزه به و بس اوسې د بو چا به تاسو هم نشو کولای چاته پتم نو چې چرته ده د دې سړي مقصد سو نکاح وکاغوا برایتاوانو په دې ډېر سخت کنفیوژن پیدا شو دا بل سوال ولا بیا تاسو دا وکړئ چې په 8 لک باندې د لور ډیلو کو او 6 لک باندې زما سودا کړی و نو چې په 6 لک باندې ستا سودا شوی ده ستا په سر سودا شوی ده پیسې غستلې شوی دي ته پرې غوستې څنګه چې ته واپس لاړه شه ستا په سر غو سودا شوی ده 6 لک روپۍ پتلې دي ته څنګه پرې غوستې دا بل سوال ولا بیا تاسو خاون چې کوم اف آی آر په 28 تاریخ باندې په مومن آباد کراچۍ کې جمع کړی دی هغه تاسو زدلته لګوم په دې اف آی آر کې خو خاوند وی چې کال ما ته راغلی دی چې زما لور کله غیب شو نو کال ما ته راغلی دی خو په ویډیوګانو کې چې چا سره مته انټرویو کړی د ټولو ته دی ویلي دي چې رور زما لور غیب شو په سبا مخامه ما ته کار وکړو اوس دا کنفیوژن یو بل دی خورجانه اف آی آر کې د خاوند وی کال ما ته راغلی دی په انټرویوګانو کې ټولو کې تا ویلي دي کال ته راغلی دی دا چا ومنو دا بل کنفیوژن واخله بل اف آی آر کې تاسو چې کله د پیښور داوا کوي چې پیښور نو چته شوی ده کنه خاوند په کراچۍ مومن آباد کې اف آی آر جمع کړی دی باغې کې صفه لیکلي دي چې کراچۍ اورنګي ټاون کې زو سې کما سره د فیملی اوسې کما مطلب ته ستا بچي ټول په کراچۍ کې اوسېږي او د پرچون دکان کوم او بیا اف آی آر کې لیکلي دي چې زما د کور نه بار د جینې غیب کړی شوی د کراچۍ کې نو اف آی آر کې د خاوند وی چې جینې د کراچۍ نه غیب شوی ده ته پیښور ته ملمنه راغلی چې نه د خپل کورس دلته نه سبل او انټرویوګانو کې وی چې زما لور د پیښور نه غیب شوی ده نو خاوند د دروغ وی کته دروغ وی بل ټولو نه خطرناک موضوع زما د پر خورجان ډیر خطرناک هغه دا ده چې خاوند په اف آی آر کې لیکلي دي چې ماته یو نامعلوم نمبر نه کال راغلی دی د اف آی آر کې به تاسو ښکاري دا نمبر وګوره دا 0300 والا اوس دا نمبر چې کله ما ملو کو چا ما خبرو کې تا ته پته شته خورجان دا نمبر چا اوچت کو ما چې دې نمبر ته کالو کو دا نمبر ته اوچت کو دا نمبر ته اوچت کو تا په خبره وکړي او دې باندې ستاد د لور د واتس اپ باندې ستاد د لور پروفایل پکچر هم لګیدل دي او بیا په سوشل میډیا چې تاسو نه خلکو سره خبرې کړې دي د دې نمبر د دې ماشومې عکس دا واتس اپ آی ډي په ټولو کې راغلی ده خاوند دی وی دې نمبر نه ماته کال راغی د تاوان د اغوا برای تاوان نو دا نمبر خو ستا دی اوس په دې کې بل غټ کنفیوژن پیدا شو تا خپل خاوند ته اغوا برای تاوان کال کړی دی نمبر ستا د خاوند د اف آی آر کې ورکړی دی چې دې نه ماته کال راغلی دی
اوس تاسو باندې زه د دې نمبر نه دا کم چې ستا خاوند ورکړی دی اف آی آر کې چې دې نه ماته غوا برای تاوان کالونه راځي دې نمبر نه تا میسیجونه کړي دي وایس میسیجونه او وایس میسیجونه دې څه کړي دي دې نمبر نه زه درته ښیم سر دا زما لور ده کومه چې هلته ده 11 کالو ماشومه لور مې ده سر دا پټکې چې اچولې دی دا مولا دی دو اغشتې ده او دا بوډا نه دی دو بدي یې خرڅه کړې ده دی وی چې لکه دو له موږ 8 لکه روپۍ ورکړي دي او دا بل چې دا غټ مخې دی دو اسلام آباد کې اوسېږي دا مین کار د دو دی بس چې دو راوچت شي نو بس دی مولا په تم تګ اسانه ده او دی دغه تم زما لوره پورې تګ اسانه ده خو مسله چې زه اف آی ای باندې تر اوچت کم او د ورته وی چې دا خو دې په خپل بوتلې و خو قسم دې ما سره زما لور تلې و خو ما په خرڅولو په نیت باندې یا په دې دغه نیت باندې ما خپل لور نه د بوتلې دا خو چې التلاړو نو دی بیا ظلم انتها شروع کبه مونږ نه را پرې خودو پس زه خو بیا یو لس ورځې پس را پرې خودم خو زما لورې الته باندې کړ ښه خورجان یم دا وایس میسیجونه ما اوتنټیکیټ کړل هم ستاسو اواز دی ما ته دم پته ده چې چاته شوي دي نو دې کې سوال دا پیدا کېږي تاسو ویلي دي چې خپل لور سره زه تللی ما دا خو چې کله هلته مونږ لاړو نو ګیر شو بیا دې د ظلم انتها شروع کړه او 11 ورځې پس یې زه را پرېښودم دونه ډېر کنفیوژن د شروع نه تاسو خپل کیس کې ورو ورو وکتل که نه یو دا پکې چې خپل لور سره ته په خپله تلې د دې نه پس یو بل ډېر جالبه خبره خورجانې چې 11 ورځې پس یې ته را پرېغوستې نو ستا خاوند کراچۍ کې دی ستا کور په کراچۍ کې دی ستا لور په شکارپور کې ده ته پېښور ته ولې راځې د 11 ورځې پس لکه پېښور کې تاسو کول خاوند دې کراچۍ کې دی لور دې په شکارپور کې ده پېښور کې تاسو کول او اف آی آر دې په مومن آباد کراچۍ کې درج شوی دی بل اف آی آر دې په شکارپور اس اس پی عبدالکریم سره وشو په 8 اپریل باندې پېښور کې خو نه تا اف آی آر کړی دی پېښور کې د نه خپل کور دی پېښور کې نه خاوند دی پېښور کې د لور ده پېښور ته ته ولې راتلې ته 11 ورځې پس یې چې را پرېغوستې ذکر راغلی چې تا ته خلکو انویټیشن درکو چې راشه مونږ د سره ویډیوګانې جوړو او دا معاملې اوچتو ځکه چې زمونږ هم پکې رزق روزي ده مشهورتیا ده پکې کبابونه دي شرابونه دي هر څه دي پکې خو هغه به زه وروسته راښکاره کوم د نن خبرې نه دي یو بله جالبه خبره خورجم تاسو په خپل ویډیوګانو کې دعوه کړې ده چې 8 ورځې د خلکو زه هلته ساتلی وم د نواب شاه نه مخکې النور پټرولیم سره 8 ورځې به هر ورځ 2 سړي راتلل ما سره به ریپ کولو تا خپل ویډیوګانو کې دا دعوه کړې ده چې ما سره ریپ شوی دی نو لور خو دې راخلاصه شوه یا ته چې پېښور ته لاړې کراچۍ ته لاړې نه د خاوند نه تا نه د زوی چا هم د ریپ دپاره اف آی آر جمع نه کړو چې تا سره ریپ شوی دی او 8 ورځې مسلسل هر ورځ 2 کسان راتلل تا سره ریپ کولو د دې اف آی آر تا یو ځای کې جمع نه کړو پکار ده چې د دې اف آی آر جمع شي دا خو غټ جرم دی که نه ستا عزت لوټ شوی دی ریپ ته سره شوی دی 8 ورځې 14 سړو د سره ریپ کړی دی او تا په اف آی آر نه د خاوند اف آی آر نه څوک بل څوک لکه خاوند هم د پښتو د کلتور هر څه نه جوړې بار شوی دی چې په دې معاملې هم سیکشن واخیستو دا یو ډېره بله غټه مسله شوه بیا اخیری کې ټولو نه جالبه خبره خورجان چې اف آی آر کې د خاوند کم نمبر ورکړی دی هغه نمبر ستا دی ته د هغې نه خلکو سره خبرې هم کې ما هم درته کال کړی دی ما سره هم دې خبرې کړي دي هم ستا اواز و هم ته وې هم د دې نمبر نه دې میسیجونه هم کړي دي خو که دې ویډیو کې څوک غواړي دې نمبر ته کال هم کولی شي چې دا ته یا دا نمبر په وټساپ کې سیف کې وګوري چې هم ستا د لور پروفایل پې لګېدلی دی نو دا ټول عاجزانه سوالات ما تاسو ته ځکه کېغوستل چې مونږ غواړو ستاسو په کیس باندې باور وکړو او تاسو سره مرسته وکړو نور څه مستقبل کې څه وي ټول پښتانه د سره بیا ودرېږي خو که د دې سوالونو جوابونه م راکړله او د معامله کلیر شي چې اف آی آر هلته وشو جینۍ کراچۍ نه اوچته شوه کور ستا په کراچۍ کې دی پېښور کې ته مېلمنه وې کس سره د مخکې نه نمبر و په سر د سودا شوې و بیا هم راغلی چې راخلاص یې کړه پېښور ته ولې راغلی پېښور کې ستاسو دي نه د اف آی آر دلته دی نه د کور دلته دی دا ټول هغه شک او شوبات دي کوم چې زما غوندې عام انسان ته راځي نو که دا هم را صفا کړل مننه